آزاد میډیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. افغانستان ته 22 میلیونه ډالره نغده مرسته راورسېده. د افغانستان بانک وایي افغانستان ته د بشري مرستو په دوام 22 میلیون ډالره نورې نغدې پیسې کابل ته راورسېدې. د ملګرو ملتونو له لوري دا مرسته په افغانستان کې د نغدو پیسو د جوړولو او اقتصادي وضعیت د ښه کېدو په لړ کې راستول شوي دي. د افغانستان بانک د دې مرستې په خاطر د مننې ترڅنګ د نورو مرستو غوښتنه وکړه. د بانک ویلي چې د هر هغه اقدام چې د بېوزلو د ملاتړ لپاره کیږي او افغانستان ته اثار واردېږي هرکلی کوي. د دې سره د افغانستان نړیوال بانک ته د سپارل شویو پیسو اندازه 1540 میلیونه ډالرو ته ورسېده. په وروستیو کې له بهره د ډالري مرستو د رارسېدو له کبله د ډالرو او نورو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت بیرته ښه شوی او اوس یو امریکایي ډالر په شاوخوا 90 افغانۍ تبادله کیږي. قدرمنو لیدونکو که تاسې د دې موضوع په هکله کوم نظر لرئ نو کولی شئ چې له موږ سره یې په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.